انتظار ترخی شیبې مرد آباد، د انتظار ترخی شیبې مرد آباد، د یو بېننګه یار وعدې مرد آباد، د څو ساعتونو حوصلې مرد آباد، په نه هوا چې مرې ډیوې مرد آباد. او د خدای په یاد کې شوګیرې زنده باد، د خدای په یاد کې شوګیرې زنده باد، د ستا په یاد کې شوګیرې مرد آباد. سلامونه، نیکې هیلې او احترامات ستاسو ورور یاسین فکرمن یو ځل بیا د صدای خیبر نه نیغ په نیغه ستاسو سره مخاطب یم. اوریدونکو، د خیبر ماښام خپرونه نن مونږ راوړې ده بډابیرې ته. بډابیره کې د صابر افریدي خواته. نو صابر افریدي صاحب د تعارف محتاج هم نه دی. صابر افریدي صاحب په پروګرام کې تاسو ته هرکلی وي. ډېره زیاته مننه فکرمن صاحب چې جمرود نه راغلو، دومره اوږد مزال مو کړو، تکلیف مو کړو، نو ډېره زیاته مننه یې تاسو. ډېره مننه. اوریدونکو، وخت مو نه اخلم، روڅم د صابر افریدي په طرف چې ښکلي شعرونه وي، غزلې وي چې ته وایي. نو صابر افریدي صاحب اوریدونکو ته دغه څو شعرونه به ووایم غزله نه مخکې چې ستا د راتلو که څه امکان هم نشته، زما په زړه بل څه ارمان هم نشته، وړاندې له ما څوک په نظر نه راځي، شاته له ما څوک را روان هم نشته. مننه او چې تر منزل به څومره لار پاتې وي، په ما کې نور د مزل توان هم نشته. او بل شعر دی چې د انسانانو قتلیام څوک کوي، د انسانانو قتلیام څوک کوي، دلته خو یاره شرمخان هم نشته. مننه. خو د وصال تنده به په څه ماتوم، د وصال تنده به په څه ماتوم، زما سره د تصویران هم نشته. او دغه غزل دی چې راته مات کړو هر سړي زړه، راته مات کړو هر سړي زړه، درد او څړي کې مې کوي زړه. او څه خبرو لیونی کړم، څه خبرو لیونی کړم، څه خبرې راته خوري زړه. مننه. او د پیمه خو ته د پام دی، د پیمه خو ته د پام دی، په نظر نظر کې وړي زړه. مننه. او هیڅ اثر ورپکې نشته، هیڅ اثر ورپکې نشته، ستا به جوړ وي د لرګي زړه. مننه. او ټول وجود ترې په عذاب دی، ټول وجود ترې په عذاب دی، ټول وجود مې دردوي زړه. او ماته دا خلک معلوم دي، ماته دا خلک معلوم دي، پروا نه کړي د پردي زړه. مننه. او زه له شوره لرې ګرځم، خوښوي مې خاموشي زړه. و استغفار وایه سړیه، استغفار وایه سړیه، د ګناه نه پاکوي زړه. مننه. استغفار وایه سړیه، د ګناه نه پاکوي زړه. له وختونو ګیلې مه کړه، زمونږ وخت به هم راځي زړه. مننه. او په شا لاړې د طوفانه، په شا لاړې د طوفانه، تا خو بایلو سمدستي زړه. مننه. او هر مزل ته مې ملا ماته، هر مزل ته مې ملا ماته، په ما بوج د زندګي زړه. او مننه. او د دې ځینې خودغرضو، د دې ځینې خودغرضو خیال به څو پورې ساتي زړه. مننه. او څه چل وښایه صابر ته، څه چل وښایه صابر ته، څنګه به ستا نه صبروي زړه. ډېر زبردست ښکلي شعر. صابر افریدي صاحب د اورېدونکو خو په یو غزل مینه نه ماتېږي، داسې ښکلي غزل وي یو شعر. مننه. یو څو شعرونه به ترې مخکې ویم چې اکثر مانه وختونه کوي، په مسنجر سره رابطې کوي، دغه کم سپایان وي د وطن. نو هغو له دې ډالۍ وي چې د سره تېر شولې قربان سپاهي، د سره تېر شولې قربان سپاهي، بچي د پرېښول یتیمان سپاهي. او خاص په سینه دی، خاص په سینه دی را پرېوتی خنجر، خاص په سینه دی را پرېوتی خنجر، سور دی په وینو دی ګریوان سپاهي. او په هر ډګر د یاد ساتو دعا کې، په هر ډګر د یاد ساتو دعا کې، په هر ډګر راځي کامران سپاهي. نو غزالې ته ویم چې د څو ساعتونو حوصلې مرد آباد، په نه هوا چې مرې ډیوې مرد آباد.
خدای په یاد کې شوګیرې زنده باد د خدای په یاد کې شوګیرې زنده باد د ستا په یاد کې شوګیرې مرداباد مننه د خدای په یاد کې شوګیرې زنده باد د ستا په یاد کې شوګیرې مرداباد د نفرتونو ابن ډکې ستاسو د ښار واړه کوڅې مرداباد مننه او د صابره ویچې تر خپل غرضه صابره ویچې تر خپل غرضه د داسې خلکو رابطې مرداباد ډېر ښکلي شعرونه وو صابر افریدي صاحب چې موږ ته یې پیش کړل چې موږ یې ډالۍ کړل نو صابر افریدي صاحب د وخت په کولو تاسو هم یوه نړۍ مننه چې دومره تکلیف مو وکړ چې کار شو بیا راغلو. ډېره مننه اورېدونکو دا وه نن ورځې خپرونه د موږ خپرونه پرې موږ سره اوسېږو په لوی رب مو سپارم